السلام علیکم ګران دوستانو، هیله لرم چې جوړ و روغ به یاست. د نن موضوع مو ده د ژوند د ملګري اهمیت په جنسي رابطه کې. موږ راځو د جنسي رابطې اړوند خبرې کوو، د دې دپاره چې ښه جنسي رابطه ولرو. د ژوند د ملګري اهمیت څه دی په جنسي رابطه کې؟ اول به راسو مخکې له دې چې پر دا موضوع باندې خبرې وکړو، دا خبر به تاسو ته وکړم چې جنسي مشکلات په غصه باندې نه حل کېږي. عموما نارینه د ښځو سره جنسي مشکلات لري او بیا د خپل جنسي مشکلات نارینه پر ښځو باندې په غصه حلوي او ښځه هم چې په جنسي مشکلاتو کې جنسي مسایلو کې مشکلات لري دا په غصه باندې حلوي. راځو څنګه کولی سو خپل جنسي مشکلات بې له غصې حل کو، یا هم دا د ژوند ملګري څه اهمیت لري په جنسي رابطه کې دا اړوند خبرې وکړو. وایي که د ژوند ملګري یو د بل سره مینه ولري، یو بل وپیژني، نو دوی ډیر ښه جنسي رابطه برقرار کولی شي. راځو وایي غصه، بې اعتمادي، ګیلې دا ټول شیان غیر جنسي مسایل دي د میړه او د میرمنې تر مابین چې دا د دوی پر جنسي رابطې باندې بد تاثیر کوي. مخته ځو وایي شخص د هغه چا سره ښه جنسي رابطه برقرار کولی سي، ښه جنسي رابطه درلودلی سي، ښه خوند اخیستلی سي چې د هغه سره مینه ولري، هغه ورته ګران وي. د یو نه ګران کس سره او یا د یو غیر فعال کس سره جنسي رابطه خوند نه کوي. راځو موږ وایو د نوې رابطې اړوند او د زړې رابطې اړوند د ژوند د ملګري پر اهمیت باندې خبرې وکړو. موږ چې کله نوې جنسي رابطې ته داخلیږو، که هلک یې که نجلۍ، یو ډول مبهم ویره لري د جنسي مشکلاتو څخه. حل لارې یې دا ده وایي تاسو خپل وضعیت ومنئ، خپل پر جنسي رابطې باندې ډیر تمرکز مه کوئ، پر خوند باندې جنسي تمرکز وکړئ. دا رقم بس تاسو هغه مبهم ویره او اضطراب کم سي. راځو هغه جنسي رابطه چې نوې نه ده، یو څه مخته تللې ده، هغه چې شته وایي ډیر عوامل شته چې جنسي رابطه خرابه کړي چې موږ ژوند سره کوو. عوامل څه شته چې زموږ جنسي رابطه زموږ د فردي مشکلاتو له وجې خرابېږي. وایي یو طرف غواړي د مشترک ژوند کنټرول په لاس کې ونیسي، بل طرف هېڅ علاقه د کنټرول سره نه لري. دلته ګډوډي رامنځته سي او ستاسو جنسي رابطه در خرابه کړي. دوهم، دواړه طرفونه غواړي د مشترک ژوند کنټرول په لاس کې ونیسي. نو کله چې دوی دواړه په کنټرول اخیستلو کې ناکامه سي، نو قرار یې ترمنځ جنګونه راځي او جنسي رابطه متضرره سي. درېیم، وایي دواړه د رابطې جوړولو هنر یې نه ایسته. د میړو د معنی د دواړو د رابطې جوړولو هنر نه ایسته. ښه رابطه نسي سره جوړولی، نو دا د دې سبب سي بدګمانۍ، جنګونه، دعوې منځته راځي چې دا خپله ستاسو پر جنسي رابطې باندې غلط تاثیر کوي. نو او څلورم، وایي دواړه له یو بل څخه ځانونه شړي، دوی مشترکات نه لري میړه او ماینه. نو دا د دې سبب کېږي چې ستاسو جنسي رابطه خرابه سي. د دې دپاره چې تاسو ښه جنسي رابطه ولرئ، دغه څلور مطالب چې ما وویله دا باید اول درمان سي، بیا تاسو ښه جنسي رابطه ولرئ. راځو وایي دغه کارونه چې ما تاسو ته وویله چې یو طرف په ځینو مسایلو کې یو طرف غواړي کنټرول په لاس کې ونیسي، په ځینو مسایلو کې دواړه طرفه غواړي کنټرول په لاس ونیسي او د بعضو د روابطو جوړولو هنر نه ایسته، نو دا او یا یو بل سره شړي. وایي دغه ټوله شیان د غصې، بې احترامۍ او فاصلې سبب کیږي. نو کله چې غصه، بې احترامۍ او فاصلې په روابطو کې رالې، معلومداره خبره ده چې جنسي رابطه ګډوډه کیږي او په جنسي روابطو کې مشکلات موږ ته پیدا کیږي. وایي کله دا مسایل سم وي خو بیا هم جنسي مشکلات لرو، ښه رابطه سره لري، ښه مشترکات لري، ښه رابطه یې خرابه وي، نو که چیرې وایي تاسو په دا رقم مسایلو سره مخ یاست، په عاجل توګه تاسو روانشناس ته مراجعه وکړئ. تاسو خپله شخص رواني مشکلات لري، ستاسو روابط ډېر خوندور دي، یو د بل سره مینه لرئ خو بیا هم په جنسي رابطه کې مشکلات لري. تاسو فردي رواني درملنې ته ضرورت لري، خو په یاد ولرئ چې ښه روانشناس ځان ته وټاکئ، مخصوصا هغه روانشناس
یاست چې په کلینیک او یا هم په روابطو کې دکتورا کړې وي PhD ولري هغه ستاسو سره کومک کولی سي چې په ښه توګه خپل روابط ترمیم کړي وایي مهم مسالې یل چې پر جنسي روابطو باندې اغیز لري هغه یو دا دی وایي جنسي شوق نشتون یو شی چې ډېر د ژوند ملګری د دې سبب کیږي چې زموږ جنسي رابطه را خرابه کړي هغه عموما ښځې جنسي رابطې ته علاقه نه ښکاره کوي لکه یو مړی پر چې پر کټ درته پرېوځي هېڅ همکاري نه در سره کوي د ژوند د ملګري شوق او جوش د دې سبب کېږي چې نارینه خپل پر ځان باندې اعتماد په نفس ولري او رابطې ته یې زړه ور وغواړي خو که د ژوند ملګری لکه یو مجسمه په جنسي رابطه کې د هغه سره مخ کېږي معلومداره خبره ده چې د روابط د جنسي روابط خرابېږي او بل مشکل چې جنسي رابطه خرابوي د مشترک ژوند د ملګري لوجې هغه دا دی چې ډېر ارزښت به جنسي رابطې ته ورکول ډېر یې تاکید پر دا چې ښه خوند واخلم ښه انزال سم ښه انزال ته ورسېږم دغه شیان هم د دې سبب کېږي چې تاسو روابط در خراب کړي کوشش وکړئ پر خوند باندې تاکید وکړئ نه پر کاملتوب باندې همیشه کامل مه اوسېږئ بلکې کوشش وکړئ چې سازګاره واوسېږئ بل جدیت په رابطه کې بعضې انسانان په رابطه کې ډېر جدیت لري څنګه دا وزه تاسو ته واضح کړم مثلا میړه خپل میرمن خپل د احساساتو څخه نه خبروي دا د دې سبب کېږي چې دوی کوشش کوي چې خپل شخصیت وساتي میړه معنی باید خپل په مابینځ کې یو رفاقت ولري که رفاقت نه وي د رئیس او د کارمند تر مابینځ رابطه یې معلومداره خبره ده چې جنسي رابطه خرابېږي او بل په جنسي مسایلو کې بې له شرم رابطه برقرار کول هغه میړه باید چې یو د بل څخه شرمېږي او د دوی د جنسي مسایل اړوند خبرې د شرم دي معلومداره خبره ده هغه جنسي روابط ښه جنسي رابطه نشي برقرار کولی نو د دې لپاره چې تاسو ښه جنسي رابطه ولرئ باید میړه ماینه د جنسي مسایلو اړوند خبرې سره وکړي تر څو خپل جنسي رابطه ښه کړي او بل پنځم چې دی وایي د رابطې سره ښه برخورد یا میړه ماینه ښه برخورد یو د بل سره وکړي میړه ماینه باید یو بل ته مینه ورکړي یو بل ته توجه وکړي یو بل ته کار وکړي تر څو د دوی جنسي رابطه ښه سي او بل تاسو میړه ماینه د دې لپاره چې ښه رابطه ولرئ د ښه رابطې و تدریس ته ضرورت لري چې هغه تاسو ته د روابطو متخصصین درکولی سي خپل د ځان څخه تاسو بعض وخت نسئ کولی روابط ښه برقرار کړئ نو کوشش وکړئ د روابطو متخصصینو ته مراجعه وکړئ او یو شی چې زه تاسو ته ووایم میړه ماینه باید دا رقم وي لکه دوه دوستان لکه مور و پلار لکه ورور و خور لکه مینان لکه ښه ملګري لکه ښه انډیوال لکه ښه همصنفي رقم په رقم روابط باید سره ولري یو بل ته ارزښت ورکړي یو بل ته وخت ورکړي یو بل ته مینه ورکړي لکه ګل چې موږ رانیسو اوبه ورکوو ساتو یې دغه رقم د ژوند ملګری هم وساتي دا انسانان په خپل وجود کې د مینې تږي دي مینې ته ضرورت لري نو باید موږ یو بل ته مینه ورکړو تر څو وده وکړو اعتماد په نفس مو ډېر سي نو زما هیله دا ده چې زه د دې سبب سمه چې په پښتنو کې روابط ښه پر مخ ولاړ سي دا زما هیله ده زه دوه وارې په مشترک ژوند کې ناکامه شولم لیکن باور وکړئ زما اشتباه دا وه چې ما د ژوند ملګري خپله نه و انتخاب کړی اوله پلام د ژوند ملګري ما نه کوي انتخاب دوهم پلام د ژوند ملګري ما نه کوي انتخاب دا د دې علت سو چې زه د مشکلات سره مخ شم تاسو کوشش وکړئ خپل د ژوند ملګري په ښه توګه انتخاب کړئ او هڅه وکړئ چې یو بل ته مینه ورکړئ او بل که چیرې زما کومک ته ضرورت لري زه همیشه همدلته یم ستاسو سره کومک وکړم ډېره مننه چې غوږ مو ونیوئ